السلام علیکم. یو هومیوپیتیک دوايي دا مدر ټینچر دی. مدر ټینچر هومیوپیتیک کې هغه دوايي ته وایي چې هغه د یو بوټي د ارق نه جوړ شوی، یعنی یو بوټی نه چون شي یو خاص طریقې سره هغې نه چې کوم ارق راوځي هغه مدر ټینچر وي. نو هغه دوايي د مدر ټینچر دی د یو بوټي، او هغه ټاپ میډیسن دی په نروس سیستم کې، یعنی اعصابي نظام کې بهترین رزلټ ورکوي. دغسې چې کومه بیماري یو انسان تیره کړي هغې نه پس د صحت بحالۍ کې بیسټ رزلټ ورکوي، یعنی چې څومره ویکنس راشي، کمزوري راشي بیمارۍ سره، هغه واپس کوي او انسان صحتمند کوي د الله په فضل باندې. او په درېیم نمبر باندې مردانه طاقت چې کوم نارینو کې ویکنس وي هغې کې ډېر زیات بیسټ رزلټ ورکوي. دا مدر ټینچر چې د کوم بوټي نه جوړېږي هغې ته وایي اوربشه. تاسو ته به پته وي چې زموږ مشرانو به د اوربشو ډوډۍ خوړله نو څومره به صحتمند نو څومره به طاقتور وو. اوس د اوربشو ډوډۍ خلک نه خوري، نو څه حالات تاسو ته ښکاره دي. نو اوربشه ډېر زیات طاقتور بوټی دی انساني اعصابي نظام له. کله چې تاسو اوربشه استعمالوئ په کروډ فارم کې، یعنی په اصل حالت کې چې اوربشه استعمالوئ، د اوربشو ډوډۍ استعمالوئ، نو هم به د ډېرو بیمارونو تاسو انشاءالله محفوظ یې. د هومیوپیتیک دا مدر ټینچر چې دې ته وایي ایوینا سټایوا. ایوینا سټایوا چې کوم دی دا د اوربشې نه جوړېږي، د اوربشې ارق دی او دا په ټاپ باندې اعصابي نظام لپاره، یعنی په دماغو کې ډېر زیات بیسټ رزلټ ورکوي. د دماغو ستړیوالی، د دماغو کمزوري، اعصابي کمزوري، ډپریشن، ټینشن، دې کې دا ډېر زیات ښه رزلټ ورکوي. دویم نمبر باندې چې انسومنیا چاته بېخوابي، خوب کمی ورته، بېچیني ورته، ډډې په ډډې اوړي، د شپې خوب نه ورځي، نو دا دوايي استعمالولی شي. په درېیم نمبر باندې هغه نارینه چې جنسي کمزوري وي، مردانه طاقت یې د نش برابر وي، ټایمنګ یې نه وي، اعصابي تکن وي ورته، یعنی کوروالي نه پس ډېر زیات ستړي کېږي، هغې لپاره ایوینا سټایوا چې ډېر بیسټ رزلټ ورکوي. دغسې څوک بیماري تېره کړي، چا تبه تېره کړه یا بل څه داسې بیماري تېره کړه چې هغې نه پس ډېر زیاته کمزوري محسوسوي، ډېر زیات ستړی کېږي، نو هغه چې کوم بیمارۍ نه پس دا ایوینا سټایوا استعمال کړي نو بیماري هغه کمزورتیا به انشاءالله ختمه شي. ایوینا سټایوا چې کوم خلک نشه کوي، مختلف نشې کوي، سیګرټس کوي یا شراب وغیره یا کم نشې کوي، هغه خلک چې د ایوینا سټایوا استعمال کوي نو انشاءالله د نشې عادت نه به هم واوړي د الله په فضل باندې. نو ایوینا سټایوا په هومیوپیتیک کې یو د اعصابو طاقت لپاره، مردانه طاقت لپاره، دماغو طاقت لپاره، کم خلکو له خوب نه ورځي، دماغ یې ستړي کېږي، کم سټوډنټان ډېر زیات دماغي کمزوري وي یا څوک دفتري کار کوي مازغې ډېره ستړي وي، ټینشن ډپریشن کې معمولي خبرو باندې غوسه ورځي، هغې لپاره ډېر بهترین دی. ایوینا سټایوا استعمال داسې دی چې 10 یا 20 یعنی 10 کم نه کم 10 سیوا نه سیوا 20 کترې سهار غرمه ماښام نیم کپ اوبو کې تاسو اچوئ او غسکئ. په نهر هم څکلی شي، په مړه خو یا ډوډۍ نه ګنټه مخکې یا ګنټه پس، انشاءالله تاسو له به ډېر ښه رزلټ درکوي. یو میاشت پورې مسلسل د دې استعمال وکئ. امید ده تاسو ویډیو خوښ شوي. داسې معلوماتي ویډیوز کتلو لپاره زما چینل ډاکټر شبیر پښتو خامخا سبسکرایب کړئ. دا ویډیو خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ چې کوم فایده ورسي. زما دعا ده الله پاک دې ټولو بیمارانو له شفای کامله نصیب کړي، الله دې ټولو مسلې په خپل قدرت حل کړي. آمین. الله حافظ.